سورة الواقعة مکی سورت تے او بدی کې شپږ نوي آیتونه دي څلور کمسل. د دې سورت موضوع د آخرت اثبات، آخرت برازي او پای کې شک نشتی، بل دا چې په بنده باندې دوه قیامت راځي، یو ته وړوکی قیامت ویل کېږي، بل ته غټ قیامت ویل کېږي. نو وړوکی قیامت د هر انسان هغه دی چې کله مړ شي. رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک مړ شو فقط قامت قیامته، نو په ده باندې د قیامت راغی. او یو غټ قیامت دی چې یوم یقوم الناس لرب العالمین، ټول خلک به الله ته ودري. نو په دې صورت کې د دواړو قیامتونو ذکر دی. د وړوکي قیامت تذکره به کې مشته، د غټو مشته. د مرګ حالات دا به کې بیان شوي، د قیامت حالات دا به کې بیان شوي. د صورت په آخره کې الله سبحانه وتعالی د قرآن په باره کې خبرې کړي. نو مطلب د صورت دا شو چې د مرګ نه او د قیامت نه یره کوي، او په دې قرآن باندې ایمان راوړي او عمل پې کوي، او په آخرت کې به کامیاب هغه سړی چې په دې قرآن عمل کړي. د دې صورت مبارک کې د بعضو عوامو کې دا خبره مشهوره ده او د مولیانو نه اورېدلې دي، کې څه شک نشته چې څوک هره شپه سورة الواقعه وایي نه الله یې د غریبۍ نه ساتي. د هغې دپاره یو روایت ذکر کوي: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصبه الفقر أبدا یا لم تصبه الفاقة أبدا. څوک چې هره شپه سورة واقعه وایي نه الله سبحانه وتعالی د غریبۍ نه ساتي. او دا روایت کمزور روایت دی. بعض خلک وایي چې دا روایت ذکر کوي چې سوره واقعه چې ده نه دا هغه صورت دی چې انسان مالداره کوي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې خپلو زنانو ته خپلو بچو ته دا صورت وښایي. بعض روایتونه کې داسې راځي کمزوري روایتونو کې که څوک دا غواړي چې د اولنو او د آخرنو خلکو علم یې زده کړي نو هغه د سوره واقعه یې زده کړي، او دا ټول روایت کمزوري. داسې څه قسمه روایت د سوره واقعه په باره کې نشته، د ځان سره فایده یې ده ساتي. د سوره واقعه په باره کې دا راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی رحمه الله راوړی. وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورځ رسول الله ته وی چې یا رسول الله قد شبت، یا رسول الله قد شبت، یا رسول الله ته بوډا شوې، ګیره کې د سپین ولګي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شیبتنی هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سورتونه زه بوډا کړم، سورۃ هود او سورۃ الواقعه، مرسلات، عما يتساءلون، اذا الشمس كورت. یعنی دې سورتونه کې چې انسان سوچ کوي نه بوډا شي. الله اکبر. دا به څنګه سوچي چې د هغې د لاسه د انسان ویښته سپین شي. رسول صلی الله علیه وسلم به دا صورت کله نه کله د سحر په منځ کې هم وي. بعض روایتونه کې داسې شته چې دا صورت به رسول صلی الله علیه وسلم کله نه کله د سحر په منځ کې هم وي. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون.
سورت شروعنا د قیامت په باره کې دی. الله سبحانه وتعالی وی اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي واقع کېدونکې ورځ واقع شي واقع کېدونکې ورځ راشي راتلونکې ورځ تاکید کړه واقعه د قیامت ډیر نمونه دي او دا ډیر نمونه دلالت په دې کوي چې دا ورځ ډیره سخته ده. طامه قارعه غاشيه يوم القيامه يوم الآزفه او نور ډیر نمونه دي. یو نوم پکې دی الواقعه راتلونکې ورځ چې باغې کې هیڅ شک نشته. وان الساعه آتيه لا ريب فيها الله یقینا قیامت پر ازي به کې شک نشته. وان الله يبعث من في القبور او په قبرونو کې چې څوک دي د الله را پاسې به دي کې شک نشته. ليس لوقعتها كاذبه نشتی د واقع کېدو د هغې دپاره دروغ نشتی دروغ دا به لازم راځي په دې کې شک نشته. ځکه الله په قرآن کې دا خبره په بل ځای کې کړې ده استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله. د الله خبره ومنئ مخکې د دې نه چې داسې ورځ به راشي چې هغه هېڅوک نشي لرې کولی. نو د دې مطلب دا شو لیس لوقعتها کاذبه. اوس الله سبحانه وتعالی حالات را نقل کوي په هغه ورځ به څه کي خافضة رافعه ښکته کوونکې ده بازو لره اوچتوونکې ده بازو لره. په دغه ورځ به بعض خلک اوچتېږي او بعض به ذلیله کېږي. نه دا عزت او ذلت خو د الله په لاس کې دی. دې ځای کې دې ورځې ته دا نسبت په دې وکړو چې به دغه ورځ به کېږي. نو د قیامت په ورځ به داسې قومونه الله اوچت کړي چې په دنیا کې هېڅ حیثیت نه ورک خلک و. ساده سړی و ځان له ژوند تېرو د الله سبحانه وتعالی بندګي کوله چا ورته دومره اهمیت نه ورکو. نه هغه به قیامت په ورځ راښکاره شي او ډېر اوچت اوچت خلک په دنیا کې وو هغه به د قیامت په ورځ ذلیله کېږي چې هغه مالدار و څه پکې باچایان وو نو څه زورور وو نو څه ملکانان وو او څه سو ډېر زور و ډېر نوم و شهرت و هغه به په دغه ورځ ذلیله کېږي والعیاذ بالله. اذا رجت الارض رجا کله چې وجړه کولی شي ځمکه په جړه کولو سره په دې ورځ به دا حالات وي. لکه یو سړی چې صحیح دی چې دا ورځ خو به راځي چې بعض خلک به ذلیله کېږي او بعضو له به الله عزت ورکوي. خو کله اذا رجت الارض رجا کله چې وجړه کولی شي ځمکه په جړه کولو سره لکه څنګه چې الله وي اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې ځمکه وخوځولی شي په خوځولو د هغې سره. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله وی د قیامت زلزله چې دا ډېره غټه خبره. وبست الجبال بسا او زره زره بشي غرونه په زره زره کېدو سره. دا غرونه دومره اوچت مخلوق دی دا به الله سبحانه وتعالی الوځي نو دا به دوړه شي زره زره بشي میده بشي ختم بشي. ويسألونك عن الجبال الله دوی تپوس کی تا نه غرونه مبارکي فقل ينسفها ربي نسفا الله به ختم کی بالکل. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. لازمک به الله دې صفا کی چې نو بګي جوړینه او نو بګي دنګینه دې به یو شان کی. فكانت هباء منبثا نشبه دوړه خورا ورا. دا غرونه بس شي دوړه بشي خورا ورا ختم بشي. كالعهن المنفوش د مالوچو په شان بال وسیله دومره اوچت مخلوق به مالوچو په شان الوسیله انسانانو به سالي باغ ورس.
وكنتم ازواجا ثلاثا او شیبتا سو ډلې درې. د ټولې دنیا د خلکو په درې ډلو کې تقسیمي، آدم علیه السلام نه والا او د اخرنی انسان پورې چې څومره خلک دي او پیریان دي دا ټول په درې قسمو کې تقسیمي. اوس الله تفصیل بیانوي. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة نو خیل اسوالا سلوی شان دے دا خیل اسوالو دا خیل اسوالی او دا با دا عرش با دا خیل اسی دا عرش میمنه برکت والدی خیل اسوالدی دا ولنی دلشو دیل با اللہ ورکیسه دا با لکسات بعد ذکر کی. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة او خاوندان د گسلاس سبد حال د گسلاس والو دا دویم قسم خلق دي، دا جهنميان دي او دنی جنتیان دي او دا جهنميان دي دوی په گسلاسي. دریم قسم خلق والسابقون السابقون او کسان چې مخکې کیدونکي دي هرې نیکۍ ته، مخکې داخلېدونکي دي جنت ته. والسابقون مخکې کیدونکي دي په دنیا کې هرې نیکۍ ته، السابقون نو په دنیا کې مخکې کیدون نو په آخرت کې مخکې کیدونکي دي جنت ته. دا اوچت انسانان دي پر دریوانو کې اوچت خلق دادي. دلیل اولئک المقربون دغه کسان نږدې کړي شوي دي الله ته، دا ډېر نږدې دي دوی بالکل الله ته مخامخ. نه دغه اولنی به خیرس دویم والعیاذ بالله به ګسلس او دغه مخکې کیدونکي خلق دي. فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې به ثلة من الاولین لوی ډله ده د اولنونه وقلیل من الاخرین او لږ دي د وروستنو خلقونه. د دې په تفسیر کې دوه قول دي. یو ده ثلة من الاولین لوی ډله ده د اولنو امتونو نه، نو څه د پاسه 1,00,000 پیغمبران دي، نو دغه هر امت کې چې د مخکې کیدونکي خلک را جمع کې هغه به زمونږ د دې امت د مخکې کیدونکو خلکو نه به ډېري، ځکه چې امتونه هلته ډېرې دي که نه. نو یو مطلب یې دا شو چې لویه ډله ده د اولنو امتونو نه لږ خلک دي په دې امت کې. او بعض علما لکه امام ابن کثیر رحمه الله غوی نه دا خبره کمزوري ده. دلته مطلب دی چې لویه ډله ده د اولنو خلکو نه په دې امت کې چې هغه صحابه کرام دي، تابعین دي، تبع تابعین دي، په هغو کې ډېر خلک مخکې کیدونکي دي، لږ خلک دي په دې وروستنو کې. الله اکبر. لکه موږ چې یو په موږ کې لږ خلک دي او په هغو کې ډېر خلک دي. دوی له به الله ورکوي څه دا کوم چې نږدې دي رب العالمین ته او اوچت خلک دي. على سرور موضونة په کټونو باندې مې چې جوړ شوي به د تارونو د سرو زرونه. د کټونو په جنت کې په کومو کټونو پالنګونو باندې چې به دا اوچت خلک ناسي، نو د اوچت خلک چې به په اوچتو پالنګونو ناسي هغه به د سرو زرو تارونو نه جوړ شي. متکئین علیها متقابلین تکیه وونکي به یې په هغې باندې یو بل ته به مخامخي تکیه به یې والي، ډډې به یې والي. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی غالبا چې د جنتیانو تذکره کوي نو دا خبره ورسره کوي ډډې به یې وهلي. دا خبره ډیره په دې کې ځکه چې دنیا کې د هغوی ملا ستړي شوي د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې حقدار دي چې ډډې ولګوي په ارام شي.
چې په دنیا کې د الله سبحانه وتعالی بندګۍ کې ستړی شي، په آخرت کې به ته جنت کې راحت ملوي. دا خدای هغه پالنګونه دي. یو بل ته مخامخ نشي الله وي. نو دا د دې لپاره ګور الله په دې جنتیانو باندې دومره سخت هم نه راولي. کدی ګډوډ نه شوي نو به کې دي چې یو کس ته کته غواړي نو هغه به شي اوغستانه شاته نه سي مخ به بشاړي نه دا خو به تستړی شي. نو دا ټول به یو بل ته مخامخ دي جو بګنی چې هغه طرف ته وګورو بل طرف ته وګوره نو دومره دې الله نستړی کوي چې سټ تا ورته وکي. دا ټول به یو بل ته مخامخ نشي. يطوف عليهم ولدان مخلدون ګرځي با غوي باندې هلکان مشب هلکانی. اسړی کې دوی چې سید دوی خو یو بل ته مخامخ نشي نه بستړي کی نجره په وبو پسې او په خوراک پسې او په یو شی بل شی پسې پاسي را پاسي بدی بستړي کی. الله وینا غیر پر ونو کرانی کې هلکان وي ان بیا ځل کې دا راشي چې هلکان خو یو وخت بوډاګان شي ځکه دا د همیشه لپاره جنت ته الله وینا هلکان به همیشه هلکان بدی مېری جنت کې به اوچت پالنګ یو بل ته مخامخ خدمت بدل هلکان کوي. او د هلکان څنګه دي الله به بل ذکر کوي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله وی کتاسو چې دا هلکان ولیدو نو دې څه به تخکاری شي لکه ملغلری چې سړی ملغلری روالي او دې گزاري کی تسنس نو څومره ښکلي ښکاري. دغه شان به هلکان منډې به یوځي د بل ځای د ستا په خدمت کې ولیږي چې کله ته د رب العالمین د دین په خدمت کې لیږي نو بیا به د هلکان ستا په خدمت کې لیږي. بأكواب وأباريق په ګلاسونو او په جګونو سره هلکانو سره به صحیح ګلاسونه به او جګونه به سره وكأس من معين او پیالي ډکي د شراب خالصنا ډکي ډکي پیالي به لا يصدعون عنها ولا ينزفون نبه پسربانی در لازی داغینا او نبه الٹی کئی. دنیا شراب چی سڑے اس کی نو بسر در لازی بلل چی الٹی کئی طبیعت خراب شي. الله چې هغه دې شراب نه دي چې انسان پسر در راولي یا به انسان باندې الټی لګي نه هغه دې شي نه. دغه نه بعد وفاكهة مما يتخيرون او میوی دغینا چې دوی غوره کوي. دې الله ونی چې میوی بوله ورکوم دا وی میوی دغینا چې دوی غوره کوي چې سره دوی خوښ هغه بخوري. ولحم طير مما يشتهون او غوخی د مارغانو دا غینا چې دوی خوخی. د مارغانو غوخی تازه د جنت مارغان. امام احمد بن حنبل رحم الله و حدیث راوړي رسول صلی الله علیه وسلم وی ان طير الجنة كامثال البخت يرعى في شجر الجنة. رسول صلی الله علیه وسلم وی د جنت مارغان چې کوم دي هغه دي سیدی لکه په دې دنیا کې چې تاسو دی وخانو ته ګوري دوه مغړ غټ به او ګرځي خوراک په کم ځینو کې د جنت په ونو کې الته دوی سر بشوي دی او غټ شوی. ابو بکر صدیق یا رسول الله خواږه نعمتونه او دومره غټ غټ مارغان د وخانو بشن. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. ابو بکر وی تم پاکستانو کې یغې نه بخوري طالب الله درکې نه دا غوخه د جل ذکر کړه ولحم طير مما يشتهون غوخه د مارغانو دا غینې چې دوی خوخي دا خوراک شو اسخاک شو ملګری هم پکاره دی کنه. وحور النعیم
او دوی لربی حوری غټ سترګو والا غټ سترګو والا حوری وحور عین غټ سترګې وي او دا سترګو کې دنه چې کم توري دا به تک توري او دا سپین به تک سپینی نو کله چې سترګې غټي او سپینی تک سپینی او توري تک توري دا خون خو بیا عجیبی او دغه حسن بیا عجیبه حسن او د فائدې لپاره دا خبره ساتي چې دا عوام او د عام خلک دوی اکثر شنې سترګې خوښوي یهودي سترګې او تذکره هم کوي راکوي چې پلاني شنې سترګې پلاني ودي دي او پلاني جنې ښکلې ده ځکه سترګې شنې دي او پلاني له ښکلې ځکه سترګې شنې دي نو ګوره حسن د تورو سترګو د شنو سترګو نه زیات دي خو هغه توري چې هغه تکې توري او دلیل په هغې باندې دا دی چې الله سبحانه تعالی حورو له چې کومې سترګې ورکړي نه هغه به تکې توري نو چې سترګې غټي او توري تک توري سپینی تک سپینی هغه ډېر خوند کوي وحور عین كامثال اللؤلؤ المكنون پشان د ملغلرو پټو ساتلې شو یو هم ملغلره او بل ځان سره دی پټ ساتلې هغه څومره خوند کوي څومره ښکلی یو ذکر الله وی كأنهن بيض مكنون پشان د اگئی چې وساتلی شي داسې وایي دا حورې ولې دا هر څه الله ورکوي دوی له جزاء بما كانوا يعملون بدله ورکړی کېږي په سبب د هغه عملونو چې دوی به کول د هغه بدله ده دعاګانې به وختې که نه سوی چې جنت مولا به دې ورکړو چې تشې دعاګانې کولې دې ذکر الله جزاء بما كانوا يعملون بدله ورکړی شوي ده په سبب د هغه عملونو چې هغوی کړي محنت یې کړی نو څه یې کړي دي نه دا ورته میلاو شوي چې څه وکړي خو نتیجه به راوځي که نه نه چې تا به خپه باندې اچولي او صرف دعاګانې غواړې او یا صرف دا چې الله غفور رحیم د مهربانه باچا دی نه د جنت ته ګټلو دپاره به ته عمل کې ستا د عمل به بیا هم د جنت ته راتلو حقدار نه خو الله به د باندې مهرباني وکړي د عمل د لاسه به الله په تاسو وکړي مهرباني وکړي چې مهرباني د باندې وکړه جنت په دله درکړي چې الله پې رحم نه یې کړی که نه نو هېڅوک جنت ته نشي تللی نو ته به اعمال کې دې لپاره چې الله د باندې رحم وکړي چې الله د باندې رحم وکړو نو چېرته به لاړ شي جنت ته به لاړ شي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما نباوري باغي کې بے ځای خبرې او نه د ګناه خبرې هم دغه شان مجلسونه ګوره د دې دیندارو خلکو په دنیا کې مې چې پای کې پالتو خبرې نه د ګناه خبرې پکې نه بعض مجلسونه کې پالتو خبرې اسی لګي پالتو ګړله 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 لګي بس د ګناه خبرې نه خو صحیح پالتوي دویم قسم خلک هغه دی ولیاد بالله چې خو لمنډه د ګناه کارونه کوي په مجلسونو کې دا خو په غټ تاوان کې ځکه چې ګناه یې وګټله هېڅ غیبتونه او کنځلې او سپکې خبرې او بدې ردې او چغلخوري او په دې کې دوی مجلسونه الله وایي د جنتیانو مجلسونه د دې هر څه نه پاک دي ای بس د هغوی په جنت کې چې د هر څه نه پاک دي إلا قيلا سلاما سلاما مگر وینا بی سلام و سلام دغشان د دیندار خلک په دنیا کې می دوی مجلسونه کې به سلام ډیر اوري سلامونه به وبلچ نو دوی په جنت کې هم دغشان واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين او خیلاس والا خلق سلوی شان دی د خیلاس والو دا دویم قسم خلق دیگر
سابقون د ټول نو چتی نه د دویم قسم دي د دوی کم نعمتونه چې الله ورکړي فی سدر مخضود دوی به په بیرو کې چې بیا ازغوبی ازغه وبګینه داسې ونی وي وطلح منضود او پکېلو کې چې بلاندې باندې جوخته لاندې باندې دیو بل سره جوخته وظل ممدود او سوري اوږد کړی شوي په دې سورو کې به چې هغه به سم اوږدی حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی ان فی الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها جنت کی چې کمی ونی دا غي په سوري کې چې یو سړی په اسبانی سور شي او سل کال رواني نه غسوره به پوره نه کی سل کال چې په اسبانی سړی سوري رواني ځکه دې ځکه الله یو ظل ممدود او دې سوري چې هغه وګدوګ د سوري وماء مسكوب او په وبو روانه کړی شوی په مخدز مکوانی دا میوه دا ونی او دا سوري او باقي کې چې به وبرواني په دې ځمکه باندې پاس الله اکبر وفاكهة كثيرة او په میوه ډیرو کې لا مقطوعة ولا ممنوعة چې نه به ختمیږي او نه به چې منکیږي میوه خو ډیري زړه کې راځي دا به ختمي شي یا ټول بلیږي او په مخه لګي نه حدیث کې راځي چې یو میوه را شو کې چې بیا ګورل ته وبلې چې څنګه را شو کې بلوي او دویمه ده لکه یو شان میوه توس کیله خوري یو کیله درو شو کړه دی به زمونه بل راځي دا بل چې درو شو کړه ای خون به دی اولنی نه جدای او همیشه دي سي ذکر الله سوي قطوفها دانية الله يغن چکونه با د جنت د جنتیانو ته نږدې نو سره کو دا وجزه ځان له میوره شو کوم پای به سبا ګرځیده غواړي پای به سبا پاسیده غواړي نه الله وي د هر سبوت نږدې قطوفها دانية هر سبوت نږدې ځان له خپل مرزي را شو کې وفرش مرفوعة او پتلایانو اوچتو درجو والکی بی پستی تلایانی او کٹونا انا انشأناهن انشاء یقینا من پیدا کو زنانو لرا فناشنا پیدا کولو سرا چې د کټونو تذکره رااله د تلایانو نو تذکره اوسه د سره رااله د زنانه عمره په دې پستو تلایانو کې به د دوی سره زنانه د زنانه به الله وي موږ په ناشنا پیدا کولو سره پیدا کوو کنه هغه شان بني سبو سره کې الله فجعلناهن ابکارا نجوړي بکو دا غوینا جنکی ټول به جنکیش نو باو کې ودی سي جنینی چې هغه به بوډۍ صفا سوترا عروبا اترابا من کون کی وی د خاوندانو سره همزولی وی اترابا همزولی وی کله چې خزه خاون عمر نږدې یو بلته یو شانی نو دوی د یو بل نه خون ډیر اخلي دیز ګلوي چې عروبا یعنی مینه به کوي د خپل خاوندانو سره سم دغه جنکی به مینی کوي د خپل خاوندانو سره اترابا همزولی وی یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم او امام ترمذی امام طبرانی دی راوړي ان الرجل لا يصل في اليوم الى 100 عذراء په قیامت کې الله سبحانه وتعالى په جنت کې الله سبحانه وتعالى یو جنتی له دومره طاقت ورکی چې دی په یو ورځ کې د سلو جنکو سره کورواله کولای شي د سلو جنکو سره
دا طاقت ول الله په جنت کې ورکړي د دې لپاره چې د دې حورونه یا دنیوي چې کومې زنانې او غیر د سره جنت کې چې د هغوی نه خوند واخلي. لأصحاب اليمين د پاره د خیلاس والو د نعمتونو چې سړی ووري هر سړی سوچ کې چې دا به یو ماته ملاوي نه الله په آخره کې دا خبره واضحه کړې چې د پاره دی د خیلاس والو د پاره صرف ارمانونو په امیدونو نه دي د خیلاس والو په قسمت به دارسي. ثلة من الأولين دوی ډلې دي د مخکینو امتونو نه وثلة من الآخرين او ډلې دي د ورستنو نه مخکینو امتونو نم ډلې او د ورستنو نه هم ډلې دي. اوس دې کې دا الله نه د واضح کړي چې د مخکینی ډېر دي او که په دې ورستنی امت کې چې کم دي هغه ډېر دي نه. د هغې تفصیل به یو حدیث کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی صحابه کرامو سره ناسو و انی لارجو ان تکونوا ربع اهل الجنه زما دا امید دی چې زما دا امتیان به د جنتیانو څلورمه حصه یعنی دا ټول امتونه به درې حصې او زموږ دا به څلورمه. صحابه کرامو فکبرنا ټول به زور وی الله اکبر. بیا رسول صلی الله علیه وسلم انی لارجو ان تکونوا ثلث اهل الجنه زما دا امید دی چې تاسو درېمه حصه دا نو ټول امتونه به دوه حصې او درېمه حصه به تاسو وي. صحابه کرام وی الله اکبر. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی انی لارجو ان تکونوا نصف اهل الجنه زما دا امید دی چې تاسو نیم جنتیان به تاسو وي. صحابه کرام بیا تکبیر وی. نو ګوره نیم جنتیان دا یوازې د رسول صلی الله علیه وسلم امتیان دي او دا نیم جنتیان دا د باقی امتونو والا دي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت کو ثلة من الاولین وثلة من الاخرین. دیزی پور الله سبحانه وتعالی د جنتیانو تذکره وکړه. جنت په باره کې یو شاعر یو څو شعر ویلی اعمل لدار البقى رضوان خازنها الجار احمد والرحمن بانيها. دا کور د پر عملو کو کوشش وکړه چې رضوان دغه چوکیدار دی کم ملک چوپ ولاړی. الجار احمد گاونډي بګی سوکته رسول صلی الله علیه وسلم والرحمن بانيها او جوړ کله رحمان دی او سورو چې جنتی گاونډي بګی رسول صلی الله علیه وسلم دی جوړ کړي رحمان دی. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. داغي چې کومي بنگلي دي داغه د سرو زرو دي او خاوره چې ده د نجب کومه خاوره ده ناغه د مشکو خوګه خوګ بیم به راځي د شان د زعفرانو. انهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها. ولي داغي د پيو د غبین او شراب پکې بي. نو د دې جنت لپاره کوشش وکړي او مهنت وکړي. د جنت په باره کې خبرې کول دا یو اوږده موضوع ده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په سورة الانسان یا سورة الدهر کې دا خبره کړې ده او ډېره عجیبه خبره یې کړې ده. د دې جنت اوصاف ذکر کوي نو الله بیا لنډه د خپل پیغمبر ته وایي وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. الله وی جنت کې بدای جنت کې بدای جنت کې بدای. نو بیا سوې لند وې پیغمبره لند دا چې دی ولید نه غټه بچی دا یو غټه بچی دا یو نعمتونه دی یو مزید یو چرچی دی. ځکه په صحیحانو کې د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم الله وی اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
ما د خپل نیکانو بندگانو لپاره هغه څه تیار کړي چې د اوسه پورې سترګې نه دي لیدلي ولا اذن سمعت نه د اوسه پورې چېرته غوږونه اورېدلي ولا خطر على قلب بشر د هر څه پرې د اوسه پورې چېرته د یو انسان په زړه کې د هغې سوچ هم نه دی راغلی داسې نعمتونه الله سبحانه وتعالی تیار کړي دي د جنتیانو لپاره ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الله وی دوی به مصروف ای دا جنتیان په جنت کې دا مزې به اخلي او چرچې به حدیث کې راځي صہیب رضا حدیث رسول صلی الله علیه وسلم اذا دخل اهل الجنة الجنة کله چې جنتیان جنت ته داخل شي الله به ورته وی تريدون شيئا ازيدكم څه شی درله زیاتي درکړم هغه به ورته وي چې یا الله ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار یا الله تا مونږ مخونه دې راله سپین کړو جنت ته دې راوستو جهنم نه دې بچ کړو نور مونږ څه غواړو نو الله به ورته وایي چې ما سره یو لوز کړی او زه غواړم چې هغه لوز پوره کړم څه لوز دی هغه لوز دا دی تاسو ته ما ویلي زما دیدن به کوئ فیکشف الحجاب رب العالمین به د خپل مخ مبارک نه هغه پرده لري کوم چې دی مخلوق او د الله په منځ کې ده هغه پرده به لري فیکشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی جنتیانو به غټ نعمت دغه چې خپل رب ته به ګوري دا غټ نعمت یو روایت کې راځي ابو سعید خدری دا حدیث ته چې ان الله تبارک وتعالى يقول لاهل الجنه لو جنتيانو تو يا اهل الجنه جنتيانو اغوبتي لبيك ربنا وسعديك يا الله من حاضر نغبتي هل رضيتم تسرزي الله ورتي راضي شوي بس ته نغوبتي جي وما لنا لا نرضى يا الله مو بس نراضي کیږو وقد اعطيتنا ما لم تعطي احد من خلقك او غسدي موږ لره کړی چاله دي نه دي ور کړی الله بوتي وي د دین د لم غره در کومه هغه بوتي چې يا ربي واي شيء افضل من ذلك الله دین غره سشتي او شتي سدي احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا غره شداد الله وي چې زتا سن راضي شوم هیڅ چرته تاسو نه ناراضه کیږم دا همیشه پر زتا سن راضي شو همیشه پر هیڅ چرته تاسو نه ناراضه کیږم دا نعمت الله ورکي جنتیانو ته نه بدی تفصیل کې کوم لاړ شو دا یوګه تفصیل لو زمونږ ودا خبر به ډیره وګدش رسول زموي ان اهل الجنه ياكلون فيها جنتیان به خوراک کوي ويشربون اسخاق بكي ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون خوراک بكي خونه بلاړی تو کی نه به میچازي کوي تشی میچازي کډکی او نه به خراش کی تو کی صفا ستر دا خوراک مو کم تربزي ها دا به د خولي سره او دا درقي سره ختمي اوچت نعمتونه دي رب العالمین په قران کې سوي وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين الله په جنت کې هر هغه سدي چې خلک غواړي او خوخي او چې سترګې به یخيږي او خوشحالي غټول سره په جنت کې شته دلل نعمتونه الله د جنت ذکر کړي دا غینه بعد به الله سبحانه وتعالى وی جنتیانو د نعمتونو چې ذکر کو دا غینه بعد وی واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او غسلا سوالا سبد هل دې د غسلا سوالو دا دریم قسم خلق دي غسلا سوالا جهنميان دي في سموم وحميم پګرمو واغانو کې او په خټ کې دلو کې وي وظل من يحموم او پسوري کې دلوګینا پسوري کې وي او سورې به سره جوړ شوی د لوګینا د جهنم د اور چې کوم لوګي دی دغینه به سورې جوړ شوی د جهنمینو باغی کې لا بارد ولا کریم نبیخی او نب فائدہ منی
چې د ور د لوګي نه سوری جوړ شي، نه هغه سوری به څه فایده ورکوي او څه به هغې کې یخوالی. الله اکبر. رسول صلی الله علیه وسلم وی دا کم ور چې تاسو بلوي د آدم بچو، دا ور چې دی جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. د جهنم ور د دې ور نه یو کم او یا درجې زورور دی. فإنها فضلت ب69 جزءا كلهن مثل حرها. یو کم او یا درجې هغه ور د دې ور نه یو کم او یا درجې زورور دی، او د هرې درجې ګرموالی دومره دی لکه د دې دنیا د ور چې کم ګرموالی، بلکې دې ور د دومره زورور دی چې الله سبحانه وتعالی ته شکایت هم کړی، یا الله دې ور ورته وي یا الله وي زما بعضې سبب بعضې لګیا د موږ یو بل وخوړو. ور چې یو بل خوري چې دې ته د انسانه ورغوځوي کړي هغه به یې څنګه خوري؟ الله سبحانه وتعالی د جهنميانو ډیر زیات اوصاف ذکر کړي په قرآن کې چې هغه موږ په خپل ذکر کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ساتي. حدیث کې راځي اوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت. د جهنم الله زر کاله بل کړو تک سور شو، زر کاله بل کړو. ثم اوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت. بیا دغه نه بعد زر کاله د بلو نو رنگ تک سپین شو. ثم اوقد عليها 1000 سنة دغه نه بعد بیا زر کاله به ووړیدو حتى اسودت نو تک تور شو. فهي سوداء مظلمه. رسول سموي دغه ور تک تور ور دی. 3000 کاله زر اولنی زر کالو کې سور شوی دی، بیا زر کالو کې سپین شوی، او بیا په زرو کالو کې تور شوی. هغه ور رسول سموي ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه. په جهنميانو کې کمزوري عذاب ولا هغه دی لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. هغه انسان چې دغه د خپل اندې په 2 کروڑی کې خودي شي د جهنم، دغه د لاسه د دماغ خټ کی د بګي ټول نس کمزوري عذاب والے، او دته به د ذکرې لګې د چې په ټولو کې سخت عذاب والے. الله سبحانه وتعالى موږ دې عذاب نه ساتي. خول الله دوی له عذاب ورکی. انهم كانوا قبل ذلك مترفين. یقینا دوی مخکې د دینه ډیر مست په مالونو د دنیا کې. هغه مستی ته وباسي، مستی به ډیره وکنه، مال او جیدات دی او پلانې دی او علانې دی، زه دیسې او هغه دیسې او ته دیسې، ټولې دا خبرې اوس د دې ځای کې د الله سبحانه وتعالی هغه مستیانې وباسي کومې چې دوی کې راغلي. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. او دوی چې همیشوالی به کو په لویه ګناه باندې. لویه ګناه یعنې شرک هم کو د الله سره، دوی په شرک او کفر کې مبتلا و، او د هغې نه علاوه نور هم ډېر ګناهونه په دوی کې و. یو مرض یې دا و وکانو یقولون او بدوی ایذا متنا وکنا ترابا. ایا کله چې مړه شو منګه او شو خاورې وعظاما او اډوکي ائنا لمبعوثون. ایا موږ به دوباره پورته کیږو؟ و به خندل، ټوغې به وکړي، مست وګرځېدو. مالونه او بچي او دنیا، د دې مالونه او د دې بچو د دې دنیا د لاسه د انسان نه همیشه آخرت تیری او قبر تیری او جنت ګټل د تیر شي او د جهنم نه ځان بچ کول د تیر شي. دوی به دا خبره کوله ښه موږ چې هډوکي شو بالکل خاورې شو بیا به موږ راوپاس شو. او آباؤنا الاولون. ایا او پلاران زمنګ مخکینی، خاغ پلاران به زمنګ راپاسي، دغه به څنګه راپاسي او خاورې شوي. قل تورته وایه پیغمبره ان الاولین والآخرین،
یقینا مخکینی خلق و رستنی خلق لمجموعون الى میقات یوم معلوم ضرور برا جمع کی مقرر وقت د ورځې معلومه تا نه تاسو د مخکینو ته پوښ کوي الله ورته وی ته کوم مخکینی دي او کورستنی دي تاسو ټول به د ورځې تر جمع کی ذکر الله سبحانه وتعالى بل ذکر د ورځې مبارک وی ذالک یوم مجموع له الناس الله وی هغه دي چې ورځ ټول خلک به دغه لپاره زرا جمع کو ټول خلک د زناورو به کوم ولاړ د پیریان به انسانان به او موت او به کوم وګوره موږ به کوم ولاړ تبوم ولاړ رب العالمین تلغړ تو غړ به ولاړ نه سنت خپې بل خپې به ولاړ او تپوس بکیدنه د هرڅه لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره الله دې سي برازیل کې څنګه چې مې اول پیر پیدا کړی د مور د خېټې چې راو دي سره نه د شنبه رب العالمین ته بیا ودرې نو هیڅ بل سره نه به بچي او نه به مالی نه به دنیاي نه به کپړي هیڅ باندې دغه شان لګړ توړ بل الله تعالی ثم انكم ايها الضالون المكذبون بیا یقینا تاسو به گمراهانو دروغجن گنونکو الله لرا لاکلون من شجر من زقوم خامخا خورون کی بی دونی د زقومنا زقوم دا یونه دا ونه په جهنم کې دنه ده په ور کې دنه ونه د الله سبحانه وتعالى طاقت ساجيبه خبر نه د الله طاقت مخیت دا دومره زهريله ده کچرته د دې ونی یو ساس کې په دې دنیا کې وشنو په دنیا کې چې څومره انسانان اوسېږي ټولو ژوند به خراب شي د دې ونی نه به دوی خوراک کوي لاکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون نډکون کی به دا غینا خېټو لره خېټي به ډکې وږي به وي نو چې کله به خوراک ورشي نو خوراک به دغه ونی فشاربون علیه من الحمیم نسکن کی به د پاس دغه د ګرمو بونه چې د خوراکو کې نو به سسکه غواړي کنه نو ګرمي وببس کی الله سبحانه وتعالى په نور زینو کې دغه وبو تذکرہ کړی ده دا کم چې دوی لور کړی کی الله سوی و ان یستغیثوا یغاثوا بماء كالمهل یشوي الوجوه الله دوی به غواړي وب چې وی چې الله موږ له وبره کذبول دي سو بور کم لکه ګرمت تام بچي ویلې کی یشوي الوجوه پر روایتونو کې راځي چې کله د ګلاس روالي او د لوخ روالي چې د وبوس کم نو چې وبو ته دي سو ګورې د مخ به کې دنه وبي دا وبو د سکو د پاره چې هغه اوس کې د هر سبت روزي او دا خبره الله سبحانه وتعالى په قران کې کړي د موږ سره ټیم نشي نه هغه تم ذکر کول يصهر به ما في بطونهم والجلود سچې به د خېټه کې دنه دي او سدنه به بدن کې د ټول ارسو دي وکتره وبي بل مخکې جيبه خبره کوي فشاربون شرب الهيم نسكن کی به بشان دسکلو د تګي خانو هیم هغه وخت ویل کی چې باغ باندې خارخ راشي مرز برش نه دی بیا وبس کی او تند نه ختميږي تر دې چې مړش الله وی دوی به وبدي سکی لکه تګي وخت لري وبس کی دغه ګرمي وبه او با زینو کې الله سبحانه وتعالى دا خبره ذکر کړی دی چې دوی به د جهنميانو دا ویني او نونه دا بس کی نو یا ګرمي وبدي لکه تامبچی ویلي کې او یا
د جهنميانو هغه ویني او هغه نونه هغه رب العالمین دوی له ورکوي. په دې آیت ته غوږ کېږده. هذا نزلهم یوم الدین، دا میلمستیا ده د دوی په ورځ د جزا. دا میلمستیا ده. ګوره دا د جهنميانو څه ده؟ میلمستیا ده. دې په عکس باندې په سورة الكهف کې الله جنتیان مبارک سوی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی دی او د رسول په طریقه باندې عمل کړی دی، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، الله یې په میلمستیا کې بوله جنت الفردوس ورکوم. نو د هغوی میلمستیا هغه رب العالمین کوي په جنت الفردوس کې، د دوی میلمستیا هغه په جهنم کې وکړي. نزلا من غفور الرحیم، الله وی د جنتیانو میلمستیا خو هغه مهربانه باچا کوي او بزان له میلمستیا. نو کوشش کوي چې هر هغه عمل نه ځان لري ساتي چې انسان د جهنم ته نږدې کوي، او د هر هغه عمل کولو کوشش کوي چې هغه انسان جنت ته نږدې کوي او د جهنم نه لري کوي. او باغې به ګرځي د خپل مقصد او هدف وګرځو. موږ ته دې لپاره نه راغلي چې صرف په دنیا کو. دنیا دا چرته تختینه رزق دا موږ ته ملوي، دا خبره دې ساتي. رزق کچرته تانه خطا شي نو ته نه خطا کی، کچرته تانه خطا شي نو ته نه خطا کی. او رزق په دا بسې دې ګرځي لکه مرګ چې په تا بسې ګرځي. مرګ چې ته کم ځای کې هلته به درځي کنه، مرګ نه پټېدی خو نشي. دغه شان دا رزق چې ته کم ځای کې هلته به تاته ملوي. نو دنیا سره زړه مه لګوئ. دغه جنت ته تاسو یو صاف واورئ، دا جهنم دی تاسو یو صاف واورئ. دغه جنت لپاره کوشش او عمل، او د دې جهنم نه د بچ کېدو لپاره کوشش او عمل. الله سبحانه وتعالی موږ ته جنت نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی موږ د جهنم او جهنم د عذابونو لري ساتي. دې چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو، ان شاء الله پر روان درس کې به د 55 نمبر آیت نه شروع کوو چې دا غزين الله سبحانه وتعالی بیا د خپل قدرت نخي ذکر کوي او دا غینه بیا د مرګ خبره وکړي. نو ان شاء الله دا په روان درس کې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ په قران او حديث باندې پوک، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.